پاکستان پاک افغان بارډر تورخم په انساني همدردۍ په توګه باندې د کولاوېدو اظهار کړی دی او کېدای شي چې نن د انساني همدردۍ په توګه باندې پاک افغان بارډر تورخم کولاو کړی شي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د 1350 ورځو راهیسې پاک افغان بارډر د دوړخیزه تجارت ورسره چې عام کم امد و رفت د هغې دپاره تړل شوی دی، صرف او صرف چې کم هغه کډوال دي څوک چې د پاکستان نه افغانستان ته ځي د هغوی دپاره دغه بارډر کولاو او اوس چې کم دی پاکستان دغه فیصله کړې ده چې کم خوراکي څیزونه دي چې هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي د هغې دپاره هغه کولاو کړی دی. همدغه شان توقع دا کېدای شي چې د افغانستان کوم ګورنمنټ دی، کوم عبوري حکومت دی د طالبانو، هغه به هم خپل بارډر چې کوم دی هغه کولاوي او د هغې ځینه به چې کوم خوراکي څیزونه دي هغه به پاکستان ته راځي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه دوه اړخیز تجارت په وجه باندې چې کوم سوداګران دي، تاجران دي، هغوی ته اربونه روپۍ نقصان اوریدلی دی او ورسره پاکستان چې کوم موصول اخلي یا کوم ټیکس اخلي د هغې په وجه باندې پاکستان ته هم زیان او نقصان رسېدلی دی، ورسره چې کوم د افغانستان ته هم ډېر زیات زیان او نقصان رسېدلی دی. نو د دې سره چې کوم دوه اړخیزه سوداګر دي هغوی ته به هم ډېر زیات ریلیف میلاو شي. د هغوی چې کوم مالونه دلته ګیر دي ودرېدلي دي هغه به افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان نه به پاکستان ته راشي. همدغه شان په خصوصي توګه باندې د فروټو سیزن دی په افغانستان کې، هلته چې کم میوې دي هغه به پاکستان ته راتلي او ډېر زیات ښه نرخونه به یې دلته کول. نو یو ځل به د هغې سلسله بیا شروع شي او دلته په پاکستان کې خلکو ته ډېر زیات په اسانه باندې او په ارزانه باندې د افغانستان چې کومې میوې دي او په ټوله نړۍ کې ډېر زیاتې مشهورې دي هغه به ورته میلاویږي. یو ځل بیا تاسو له دغه یادګیرنه در کوم چې پاکستان د انساني همدردۍ او خواخوږۍ په توګه باندې د پاک افغان بارډر تورخم کولاوېدو فیصله کړې ده او نن دغه تمه ده چې دا به کولاو کړي شي او یو دوه طرف ته به تجارت هم شروع شي، ورسره چې کوم خلک امد و رفت د کډوالۍ نه علاوه هغه به هم خلک راځي. تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل او زه یم ذاکر الله په نی دغه ویلاګ کې همدومره، بیا به میلاویږو. د الله په امان.